په خبره نه پوهېږي که د ما نه وزر بندی وخي وایي زه ته د ګوډي زوی چې ډېر مې سخت ژوند دی مې لور ته هغلته ګجران ته لېږم لږ خو شین ورکړي بېرته یې راویشړې وایي زه خس نشته دی که دوکاندار. السلام علیکم ورحمت الله. درنو هیوادوالو، الله دې وکړي صحتمند وئ. په واتساپ کې البته د یو کورنۍ لنډ کلیپ موږ سره چا شیر کړی و، راغلي وو شپه ده هم دې کورنۍ ته مو سودا هم راوړې او نږدې نه به ورځو د دې کور وضعیت به هم ګورو. تاسو موږ ملتیا وکړئ. السلام علیکم. ستړي مه شئ بچیه، کېنه کېنه مه پاڅېږه، ستړی مه شئ بچیه. وله ستړی مه شئ، ستړی مه شئ. څنګه یې بچیه؟ څنګه یې حاجي صاحب؟ بالغ ته ضرورت نشته، بالغ ته ضرورت نشته. خیر اوس مننه. څنګه چل دی؟ معذوره یې؟ دریم منزل نه ټول ګونګیان دي؟ هغه یو پکې روغ دی؟ دا هم ګونګی دی، دا هم ګونګی دی، خبرې نشي کولی. همدې کور کې اوسېږي؟ د څه شي قرضدار یې؟ د دې یو اتاق کرایه ورکړې؟ څو روپۍ کرایه ورکړې؟ 10 روپۍ ورکړو، نور داسې مصرف لا ملا مې خراب دا نن مې ماښام وچه ډوډۍ نه خوړله. ماښام دې وچه ډوډۍ وخوړه؟ بنګله نه ده، اکو وانه ډوډۍ ده، فرق نه لرم. دې کور والا ترکاري او ډوډۍ درته راوړه؟ همداسې ناست وئ بچیه؟ اوس چې هم پخ کړي ماښام چې پخ کړي وچې؟ لږه ډوډۍ او لږه لوګان، هېڅ شی هم نه و بچیه کور کې. پیشنمي کې به څه کوئ بچیه؟ بیا ګاونډیان کومک کوي در سره؟ یعنې تاسو په خېټه ماړه نه یې بچیه؟ بېرته راغلو. کور کې هم سودا یو شی هم نشته؟ راشه دلته ما سره کښېنه، دلته راشه. ستړی مه شي. څنګه یې؟ دوستانو دا وګورئ، دا ګونګی دی. ته راشه بچې، ته خبرې کولی شي؟ ته راشه بچې، ما ته راشه. څنګه یې بچیه؟ څنګه یې ده؟ پاپا دې وخوړله؟ ماښام دې چی وخوړه بچیه؟ پیسې غواړي؟ پلار سره روپۍ نشته؟ غونډه ورځ ژاړي، پیسې دې پلار سره نشته. جامې چپلکې بچې ستاسو شته؟ نختر کې هېڅ شی هم نشته دی. دغه هلته دغه درته هندسې درته یو ګنډل او ویم کړل درته. نختر کې نه جای نشته. قربان بچیه. دا ګروپ هم چا نه راتېر کړی بچیه؟ د کوروالا نه هم راتېر کړی، هغه هم کونډه ده. کونډه ده بچیه؟ څه غواړئ بچیه؟ ما ته ووایئ څه غواړئ؟ زموږ نه کالي شته دی، نه فرش شته، یو شی فرش هم نشته، کالي هم نشته، یو شی هم نشته دی. سودا کور کې شته؟ نه د اختر سودا یو شی هم نشته. حالات ډېر ځورېږي چې ګونګی نوم دی او زما ورسره ډېره خپله ستونزه ډېره چې ولې په خبره نه پوهېږي که د ما نه وزر بندی وخي وایي زه ته د ګوډي زوی چې ډېر مې سخت ژوند دی. څوک درته وایي چې ته د ګوډي؟ خو دغه د ما نه خلک وایي، د ماشومانو ته وایي چې دغه مې لور ته هغلته ګجران ته لېږم لږ خو شین ورکړي بېرته یې راویشړې وایي زه خس نشته دی. که دوکاندار ته ولېږم چې شی راوړه وایي زه اوس ستا پلار ګوډ دی، وایي موږ کار به څنګه خلاص کړي؟ خو ډېر سخت ژوند مې دې روژه کې تېر شو. د بچیو مې کړي چې د یو بندګار نه دي خوړلي او دغه ګاونډیانو که راشي لږې وریجې کاسه کې ورکړي بېرته یې راوشړي چې خو دې ته ښکاري بندر مې ولې خلک پټوي. او قرض مې را باندې ډېر دی، 15,000 روپۍ قرض دی چې د خاوند مې خوږ شیونه مې راغوستي، بل نه مې راغوستي دي او د دې کور کرام را باندې جمع شوی دی. یو کال خو وشو، ما چې خدای به یې ښه کړي 1000 روپۍ کرا ورکوم او وایم چې خدای به یې ورته وښیي. ګوره ټنډۍ پوستکي او یو بچی مې نه خوري، ګونګی نیم دی، ښه شی خو رانه غواړي، ترکاري خو سمه غواړي. خو څه شی غواړي؟ ما ته ووایي بچې څه شی غواړي؟ لوبیا؟ بل څه شی؟ لوبیا هم خوښېږي بچیه؟ څومره سودا هم درته راوړي؟ ښه، دا به انشاءالله ستاسو کار کوي. دال هم درته راوړي، لوبیا هم ډېره خوښې ده، دغه د لوبیا هم درته راوړي بچیه، بوره مې هم درته راوړي. صحیح ده بچیه؟
دې کې وګوره بچیا شین چای مې هم درته راوړی مکروني هم دی ماچس هم شته او حافظه هم ده ښه ماښام کې به شربت ته نه کوئ غوړي مې هم درته راوړي بچیا دا شامپو ده ښه کاسې ماسې ورباندې مینځلی شئ مالګه مې هم درته راوړي 1 بجې وریجې مې درته راوړي بچیا نور به ګاونډیانو ته لاس نه نسئ چې موږ ته وریجې راکړي صحیح ده بچیا 1 بجې وریجې مې درته راوړي 1 بجې اوړه مې هم درته راوړي او انشاءالله زموږ هېوادوال ډېر غیرتي دي حتما به ستاسو لاسنیوی کوي د اختر دپاره به انشاءالله د جامو ترتیب د الله په مرسته درته کوو صحیح ده بچیا نور څه غواړئ بچیا چپلکې به مو وشي جامې به مو وشي الله خو مهربان دی بچیا صحیح ده خدای به خیر کړي چا چې مرسته کړې هغوی دپاره دعا کوئ صحیح ده دعا ورته کوئ الله مهربان دی انشاءالله الله به ټول مشکلات حل او فصل کړي صحیح ده بچیا هاته بل 100 روپۍ درکړم واخله آفرین انصاف خو به کېده 10 روپۍ واغستې راشه ورکه راشه دا بلې ته ورکه دا 50 سته صحیح شو بچیا خدای مهربان دی ښه خدای به دوستانو لله الحمد والله خوشحاله په دې باندې چې موږ همیشه هڅه کړې ده چې لرې ساحې انتخاب کو داسې کورنۍ انتخاب کو چې هغه په واقعي ډول مستحق وي تاسو د دې حالت خپله وګورئ واقعا چې نږدې نه تاسو ورته راشئ والله که د سترګو نه م اوښکې ورته ودرېږي ونه د دونې د ډېر زیات خلک د غربت سره مخ دي موږ په ټولو دوستانو باندې غږ کوو چې د افغانستان خلک په اوسني حالاتو کې لاسنیوي ته ضرورت لري او په دې برخه کې موږ سره لازمه همکاري وکړي چې موږ همداسې کورنۍ ټارګېټ کوو او دوی ته ورزو دوی احوال اخلو تر څو سپانسر شي دغه معیوبه پلار به د دوی بچیانو دپاره څه وکړي دا ګونګیان دي دا خو حتما څه غواړي زړه به یې ښه شي ته کېږي نو د ټنډیو پوستکي والوګانو به څنګه د چا تیر شي الله دې خپل خاص رحم وکړي چا چې مرسته کړي الله تعالی دې د هغوی مرسته په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي جزاک الله خیرا دا شهید